خبره راوته کړه یا خدایه پاکه مې کله ژرنده ورانه او کله دا نیلم دیوا دی. پرنسپل صاحب تاسو ته به دغه دوه شعرونه انتخاب ډالۍ کړمه د چا دي چې د خلکو کیسې پرېږده. ما ته خپله کیسه وکړه، د خلکو کیسې پرېږده، ما ته خپله کیسه وکړه او زه به درته غوږ یم مکمله کیسه وکړه. او چې زه درته د څه د اورېدو دپاره غوږ شوم تا هغه کیسه پرېښه او د تا بله کیسه وکړه. نو مونږه زه دغه ځای چې ما موس کوو نو تاسو یاره به د شاعرانو پروګرام شروع کېږي نو ما زه ښه ده خبره یې راوته کړه یا خدایه پاکه مې کله ژرنده ورانه او کله دا نیلم دیوا دی. دا شی لکه راشه صحیح که دغه څو شعرونه به نوي ووایم نیازه خانه چې د اسمان ستورو زموږ دواړو نندارې کولې، د اسمان ستورو زموږ دواړو نندارې کولې او شپه و یو بل ته مو د ستړي ژوند کیسې کولې او د عشق پیریان په دواړو ناستو په ځان نه پوهېدو د سترګو رپ کې مو د عمر فیصلې کولې. د عشق پیریان په دواړو ناستو په ځان نه پوهېدو د سترګو رپ کې مو د عمر فیصلې کولې او هره خبره یې زما په زړه خوږه لګېده، په سرکو شونډو یې وړې وړې ګیلې کولې. او دغه ارمان مې و اوتره چې ته شپې له راشي په هر یو موس پسې مې دې له وظیفې کولې. او دغه څو شعرونه د بونیر خاورې ته ډالۍ کړم چې ټیک ته چې د رنګه به ګلرنګه یې، ټیک ته چې د رنګه به ګلرنګه یې، یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یې. او مونږه د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې. مننه چې مونږه د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې. او یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم او ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې. مننه چې یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې. منیره دغه شاګردان نه د خیره پرنسپل صاحب د میستې دی وا دې ورېد چې د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې. او دا وفاداري دې یاره ډېره ده او ناست چې را سره د کټ پلنګه یې. او ماله چې په غرونو باندې راغللې او منم دې او تره ډک ته ننګه یې. مرنه چې ماله چې په غرونو باندې راغللې او منم دې او تره ډک ته ننګه یې. او دغه شعرونه به خپل ډېر خوږ ملګري نیازه خان ته ډالۍ کړمه چې کله چې سکار شي سمدستي راځي او زی ته د غرض به په شپیلي راځي او زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي او دا د نیمې لارې یاران ځي راځي. او کله چې ماښام شي تیاره جوړه شي یاد دې لکه سم ورورکي راځي. او مو خو په خفګان پسې خفګان مو چاوې چې په غم پسې ښادي راځي. او دا رقیبان جوړ راته د کومې شو حسن له د یاره خاپیري راځي. او ډېر را سره ګرانه را خوږېږمه بیا مې لیوني زړه کې مستي راځي. او دا د محبت ته جنون دشته ده او دلته به د هر ځای لیوني راځي. او زه چې یو تره زوړ بوډا کړم نو ښکارې په غزل مې جوړ ځواني راځي. یو جهان مننه.